سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ وای. بالاخره له شپږ کلن انتظار او ځنډ وروسته نن ورځ پای نیټورک په رسمي توګه د خپل ماینټ او همدارنګه خپل کوین د لیست کېدو اعلان وکړ. دوی یادونه کړې ده چې موږ به خپل کوین د همدې فبرورۍ میاشتې په 20 تاریخ باندې لیست کوو او همدې سره تر اوسه پورې OKX، بیټګیټ او میکسي صرافیو هم دغه کوین د لیست کېدو خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې موږ به د پای نیټورک دغه کوین په 20 فبرورۍ باندې لیست کوو. خو دلته مهمه پوښتنه دا پیدا کېږي چې پای نیټورک به څومره قیمت واخلي. زیاتره کسان همدغه موضوع ته ډېر اندېښمن دي چې پای نیټورک به څومره قیمت واخلي. آیا رښتیا هم هغه قیمتونه چې اوس مهال په ګوګل کې موږ ګورو، بعضې ایکسچینجونو کې موږ ګورو چې په اټکلي توګه ورکول کېږي $40 $50 $60 دومره قیمت به واخلي، یا هم تر دې ټیټ او کم، او یا هم په اوسنۍ محلي بازارونو کې چې پای کوم پی ټو پی له لارې خرڅېږي، مقصد څوک په 80 افغانۍ یو قیمت، څوک د $1 په اندازه پای اخلي، څوک په 50 افغانۍ اخلي، څوک په 80 افغانۍ اخلي. آیا رښتیا هم دومره قیمت به واخلي او یا تر دې کم او زیات به واخلي؟ راځئ په دغه نن درته دغه ویډیو کې معلومات درکوم چې څومره قیمت به واخلي. اصل کې دغه قیمت موږ د ټوټل سپلای څخه معلومولی شو. که چېرته زه راشم نن سهار OKX صرافۍ د پای نیټورک لیست کېدو اعلان کړی دی تقریبا 10 ساعته مخکې، او دلته دوی ورسره خپل لینک اچولی دی. کله چې موږ په دغه لینک باندې کلیک وکړو دوی دغه د اعلان مکمل ډیټیل صفحه راخلاصېږي کوم چې OKX صرافۍ کړې ده، او دغه کې دوی مکمل معلومات ورکړي دي. ویل دي چې دغه ډیپوزیټ چې کوم دی که تاسو سره اویلیبل پای په والټ کې وي، د پای په والټ کې کولی شئ چې پر 2:45 AM UTC ټایم باندې تاسو ویډرا کړئ، دلته راولېږئ. د افغانستان پر وخت فکر کوم چې 6 بجې 9 بجې او 15 دقیقې کې راځي دغسې وخت، او دوی لیست کې دوی خبرې ورکړې ده چې فبرورۍ په 20 تاریخ باندې په 8 AM UTC چې افغانستان پر وخت 12:30 بجې د غرمې راځي لیست کېږي، او په همدې تاریخ به ټریډ هم پیل کېږي، په 21 تاریخ به د OKX څخه بیرته نور ایکسچینجونو ته ویډرا پیل کېږي. د دې نه که موږ لاندې راشو ډېر ډیټایلز موجود دي، خو که دغه ډیټایلز کې موږ لاندې راځو دلته مهمه موضوع دلته ده د پای نیټورک ټوټل سپلای چې ده دوستانو 100 بلیونه ټوکنه ده، 100 میلیارده یا 100 بلیونه ټوکن د پای نیټورک دی، او دې څخه اوس مهال سرکولیټینګ سپلای چې د هغه 6.1 بلیونه ده، او ټوټل سپلای چې ماین شوي دي هغه پای چې تر اوسه پورې ماین شوي دي 9.9 بلیونه یا میلیارده پای ټوکنې دي، او په دې کې چې اوس مهال اویلیبل به چې مارکیټ ته راځي هغه 6.1 بلیونه دي. اوس د دې څخه موږ اندازه لګولی شو چې پای به څومره قیمت واخلي. که چېرته ټوټل سپلای مارکیټ ته راتلی خو ښکاره خبره وه چې پای نیټورک په ډېر ټیټ قیمت اخیستی، خو دا چې سرکولیټینګ سپلای چې کوم دی هغه ډېر کم دی، 6.01 بلیونه ډالر دی او بخې پای ټوکنه دي. نو دې څخه موږ ویلی شو څومره قیمت به واخلي. اصل کې که اوس دلته راشو صفحې ته د پای هغه خبره چې خلکو کوله چې پای به 2 بیټکوین وي، دا خبره خو بیخي له ځای نه وباسي، ځکه چې مکمل سپلای 100 بلیونه ده او د بیټکوین مکمل سپلای صرف 21 میلیونه دی. نو دلته به راشو که چېرته اوس د 6 بلیونه موږ داسې حساب کړو د 8 میلیونه 600 میلیونه او 6 بلیونه، او دا موږ اوس ضرب کو قیمت 0.05 قیمت اخلي دغه پای 0.05 سنټه قیمت اخلي. باید مارکیټ کیپ یې 300 میلیونه ډالر شي د پای نیټورک، او پای نیټورک ټیم اړ دی چې لومړنی قیمت په دغه کوین په لیست کېدو باندې 300 میلیونه ډالر مصرف کړي تر څو دومره قیمت واخلي. اوس تاسو ته وایم چې هغه کسان چې د پای نیټورک تقریبا په $1 کې اخلي، په $1.5 کې اخلي، حتی نن ورځ قیمت تر $1.5 پورې هم رسېدلی و. دغه قیمتونه چې دي ډېر لوړ دي په اوسنۍ مرحله کې، ځکه پای نیټورک هېڅ امکان لري چې په دومره لوړ قیمت لیست شي. که چېرته پای نیټورک $1 قیمت اخلي په لومړي سر کې باید مارکیټ کیپ یې څومره شي 6 بلیونه ډالر شي. 6 بلیونه بیخي ډېر دی، او هېڅ تر اوسه پورې په تاریخ کې داسې یو پروجیکټ نه راغلی چې د په لومړي لیست کېدو باندې پروژې 6 بلیونه ډالر مصرف کړي وي. نو زما په نظر چې ډېر قیمت اخلي 0.005 نه نیولي، یعنې 5 سنټونه نیولي ان تر یو پورې چې 600 میلیونه کېږي، ان تر 10 سنټو پورې، یعنې د 5 سنټو نیول تر 10 سنټو پورې په لومړی قیمت وي. زما په نظر زما خپل اټکل دی. او کله چې لیست چې د لیست کېدو نه وروسته دا چې د پای نیټورک ټیم او پروژه ډېره قوي ده، قوي کمیونټي لري،
او ډېر وخت په مایننګ کې هم تیر شو. امکان دی ولې چې دغه قیمت ډېر په چټکۍ سره پورته لاړ شي او ان تر $1 پورې هم ورسیږي په نږدې وخت کې. خو کېدای شي دا هم امکان لري چې په لومړي سر کې خلک هغه اویلیبل پای چې کوم د دوی سره د هغه خرڅ کړي او قیمت یو څه ډراپ وکړي راښکته شي. خو دا انشاءالله زما په نظر چې قیمت به یې لوړېږي ځکه خلک چې دي د پای نیټورک لسګېدو ډېر په تمه دي او ډېرو خلکو پای اخیستي دي کوینونه په محلي بازارونو کې اخیستي دي پای ټوکنې او ځان سره ساتلي دي. کله چې قیمت لوړېږي به یې دوی خرڅوي. دا زما خپل اټکل چې دومره قیمت به اخلي. زه به تاسو ته یو ځینې نور خبرونه هم درکړم. دا خو د پایلس کې د پاړم کوم خبرونه و چې اوکې ایکس صرفه کړی دی، همدارنګه بیټ صرفه هم اعلان کړی دی، مکسي هم کړی دی اعلان. راځو ګورئ دوستانو تاسو به اوس وایئ د پای اوسنی پرایس قیمت چې دی په $4.35 اوس مهال په ګوګل کې چې کوم اټکل ورکول کېږي چې دومره دی. نو که دلته راشو زه به تاسو ته یو بل څه درښکاره کړم. ګورئ دوستانو ګورئ بیټکوین چې کله هم جوړ شو د هغه ټوټل سپلای څومره ده؟ تقریبا 21 میلیونه ده. تاسو دلته خپل ټوټل سپلای ماکس سپلای 21 میلیونه ده او تر اوسه پورې څومره ماین شوي دي؟ 19.2 میلیونه بیټکوین چې دی هغه ماین شوي دي، نور پاتې دي او دا به خلک ماین کوي. او دوستانو بیټکوین چې کله لومړی جوړ شو قیمت یې 0 و چې کله لانچ په 2009 کال کې، په 2010 کال کې قیمت تر فکر کوم چې 0.01 سنت ته ورسېده. په 2011 کال اپریل کې قیمت تر $1 پورې ورسېده. د بیټکوین په شرخوا هلته کرپټو چې دومره عامه نه وه. راځم بي ان بي به درته وښیم چې ډېر یو غټ کوین دی د خپله د باینانس. دا چې کله لیست شو تاسو ته خپله ښکاري ایشو ډي څومره و؟ $0.15 و. آیا امکان لري چې د پای په شان د پراجیکټ دومره غټ قیمت واخلي ان تر دغه $4 پورې؟ خطه $1 هم زه فکر کوم چې نشي اخیستلی او ټیټ دغه نه وروسته قیمت ډراپ کړی تر 0.009 سنټو ته ډراپ کړی دی. دغه نه وروسته قیمت لوړ شوی دی. اوس مهال چې کوم اوسنی پرایس دی هغه بیا دلته تاسو ته خپله ښکاري چې $643 همدانن اوسنی پرایس دی چې 1% نن ورځ کې پورته شوی هم دی. دغه نه وروسته که موږ راشو ایتریوم څومره یو غټ کوین دی، یو ډېر غټ پروجیکټ دی او تاسو ته ښکاري چې ایشیو پرایس یې 0.03 و او دلته بیا تاسو هغه کتلی شئ چې مقصد د ایتریوم په شان د غټ کوین چې ټوټل سپلای 120 میلیونه د هغه دومره ټیټ قیمت اخیستی دی. پای به څنګه امکان لري چې دومره غټ قیمت واخلي؟ زما په نظر چې اول قیمت به ډېر ټیټ وي، خو امکان دی ولري چې د پروژې دا چې پروژې له مخې ډېر قوي دی وروسته قیمت لوړ شي. نو دا اوس ما خپل معلومات او اټکل چې دغه اړوند تاسو درکړ. نو هغه کسان چې اوس مهال پای اخلي دوی په $1 $1.5 هیله ده چې اوس وخت کې گزاره وکړي. کله چې پای لیست شو هغه وخت کې زه باوري یم چې ټیټ قیمت به اخلي، بیا تاسو کولی شئ واخلي. خو لومړی سر کې به تاسو ډېر احتیاط کوئ. پای قیمت کېدای شي په اول سر کې زیات مونیفلیشن ولري، پورته به ځي ښکته به ځي. څو ورځې انتظار وکړئ که چېرته قیمت پورته روان وکړه خبره ده، لږ انتظار وکړئ کېدای شي قیمت یو څه ډراپ وکړي. چې کله ډراپ وکړ نور کېدای شي بیا هغه وخت کې تاسو واخلئ، قیمت راتلونکي وخت کې پورته شي که تاسو ځان سره هولډ کوئ. نو دې چې پای نیټورک ټوکنې زیات لاک دي، کېدای شي په راتلونکي وخت کې هم د دې پروژه چې د قیمت بیا وروسته لوړ شي. اول سر کې سپلای چې دي هغه مارکیټ ته کم وړاندې کېږي. بیا هم تاسو خپل ریسرچ معلومات کولی شئ په هر ځای کې چې څنګه وي. نو دا زموږ ویډیو په دې هیله چې ویډیو تاسو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، مخکې د نورو ملګرو سره شیر کړئ. مننه.